ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل عبدالله کوو. اجرا مشر عبدالله د افغانستان له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو ملاتړ کړی دی. د عبدالله یو ویان فریدون خوځون ویلي د بین الافغاني خبرو پرمختګ لپاره په لومړي سر کې د باور جوړول اړین دي. زلمی خلیلزاد افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې هوکړې ته زیان رسولی شي او باید چې ژر تر ژره دا کچه کمه وساتل شي. خلیلزاد همدا راز ویلي امریکا د بندیانو د تبادلې په برخه کې د تړون په اساس د اسانتیاو برابرونکی ده او د بندیانو د خوشي کولو په مسله کې به هر لوری وهڅوي. جمهور رئیس غني ولسمشر غني وایي د افغانستان اداري فرهنګ باید بدل شي او خلک د په دولتي اداراتو کې له یو بل سره له غېږې ورکولو او لاس ورکولو ډډه وکړي. نوموړي د کابینې په غونډه کې ویلي د کورونا وایرس پراختیا اندېښنې ډېرې کړې دي نو ښه به وي چې دا مسله د افغانستان اداري فرهنګ هم بدل کړي. د په خبره ان د وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ناستو کې په غېږ او لاس روغبړ کیږي او دا فرهنګ باید په دولتي ادارو کې ختم شي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې تیرو لنډو ورځو کې د تاوتریخوالي بیرته زیاتوالی د منلو نه دی او ټول لوري باید د سولې تړون پرېکړو عملي کولو ته جدي کار وکړي تر څو د سولې برخه کې لاسته راغلی فرصت له لاسه ونوځي. شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې افغانستان کې که بیا کوم بد وضعیت رامخته کیږي نو اندېښنه ده چې د افغان کډوالي یو بل بهیر به بیا په پاکستان رامات شي او پاکستان به د کډوالۍ دا بار بیا پورته نه کړل شي. سعودي عربستان العربیه ټلویزیون خبر ورکړی چې د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کورونا وایرس د چټکې خپرېدا له امله سعودي حکومت پرېکړه کړې چې د عمرې زیارت کوونکو ته ټوله نړۍ کې د یوې مودې لپاره د ویزې ورکړه بنده شي. دغه راز په یوه تازه ګام کې حکومت په سعودي کې له اوسنیو میاشتو ټولو زیارت کوونکو غوښتي چې د ګڼې ګوڼې سیمې پرېږدي او له سعودي عربستان څخه ژر خپلو هیوادونو ته لاړ شي. په ایران کې د کورونا وایرس د چټکې خپرېدا له امله د دغه هیواد په ټولو ښارونو کې د ښوونځیو پوهنتونونو او ټولو تعلیمي مرکزونو د تړل کېدو امر شوی. د ایران روغتیا وزارت ویلي د روان کال تر پایه به ټول ښوونیز مرکزونه تړلي وي. د سپورت له نړۍ هم خبر راخلو. سبا جمعه د افغانستان په وخت ماسپښین 1 بجه افغانستان په لومړۍ شلوریزه لوبه کې د آیرلنډ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه سیالۍ به د ملي سپورت تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپره شي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.